زما نوم الیاس دی. زما غلا وشوه لاندې روداتو پم لاندې دلته زما دوکان دی سنګ کاروان نه لاندې غلا مې وشوله. سهار کې زه راغلم دوکان مې غلو وهلی و. ما ته زنګ ووهل شو ویل راشه دوکان دی غلو والی دمسې واز پاتې دی. زه چې رالم کله چې ګورم دوکان مې شټرې ماتې وو کړکونه مات وو رختې ټول زما وړی وو. ما دا فتن چې دی امیر د جنایي جمعه ګل نومېږي البته دې ته ما عرض وکړ د ما سره پیدا په چا لري ما دلته غله شته دی. زه لاړم په هغه سړي مې غلا دعوه مې چا چې زما غلا کړې ما پیدا وکړله چې وکړه خل ما ته برګ برګ کېدل ماشین غوښونه یې باندې کول او چې ونه ما دی زه ما باندې څنګه ادعا کړې ده او زه په تا باندې ادعا کوم زما حیثیت تباه کړې. دلته چې راغې کله چې راغی دلته دا نفر چې دی د دې امیر دغه جمعه ګل سره یو ساعت کېناسته زه ورسره ځم رانه ما ته ولې دا څه ورته دا ما باندې په قار شو راته ویل وځه بار وځه دلته چې ته ولاړې بار ودرېدم مزار ته نه مې واسطه لرله نه مې څوک لرلو دا سړی د همدې واسطه و ملګری و. زه بار ودرېدم یو ساعت تقریبا دې ناست وم. یو ساعت بعد یې منډه هغه هلک ما ته راوغواړه چې دا دعوه کړې ده چې راویې ما ته وایي چې تا دا دعوه په دې باندې ولې کړې ده. ما ته صاحب دې زما غلا کړې ده زه دا پېژنم زه ثبوت لرم. دې د مخې راپسې بوټان راویستل او درب وله مس راجي شو راپسې راجي شوم حیران داسې شوم چې یا خدای غلا مې شوې ده متضرره هم زه شوی یم 3,14,000 روپۍ غلا مې شوې ده. اوس په ما ګزار وکړي دا خو دا څنګه مسلماني ده. زه حیران شوم چې زه څه وکړم. دې ځای نه د بعد زه بېرته لاړم د چا ته عریضه وکړم دلته خو دغه راځي د چا چې غلا شوي هغه ویل کېږي 2 ساعته د هغې ته امر یې وکړه نور جنیانو ته ویل ورشه دا هلته بندي کړې په دایې کې او زه دایې کې واچوئ اتاق کې. زه د ماسپښین 9 بجو پورې پروت وم 9 بجو پورې پروت وم او 9 بجې چې دی بیا بعد د هغې نه زه خوشي کړم ویل ځای لاړ شئ. نو دغه د دې زیاتې ظلم ما سره شوی دی. غلې چې ورته وښوده هغې ما باندې ګزارونه وکړي چې د دې نوم وانخلي د دې تبیه ونه وایي چې تا غلا کړې ده او زه همسې لاړم. وارونه را باندې خپله دا جنایي وکړله مدیر جنایي جمعه ګل نومېږي جمعه خان جمعه ګل منګل نومېږي او البته زه په نوم باندې ستا دومره پوه یم چې جمعه ګل منګل نومېږي دغه هغه شین سترګی سړی دی. ویې وهله ما خو ما وخت چې زه راننوتم سلام یې واچو سلام یې مو وانهوسته. د مخې صاحب دغه خبره راکړې تا ولې په دې ادعا کړې ده ګزارونه یې باندې شروع کړه او سرګوټې یې لګولې همدا سرګوټې یې نه کش کول. نو زه چې دی دلته زړه مې بد شو ما زه دې ته نور به څنګه عرض راوړم ځکه زما غلا شوې ده دغه زه په دا رقم ته کړم په خپل مال باندې ووهلم نو چا ته عرض راوړم لاړم ته نه بېرته ډېرې وهلې کله وی والا ما سم را پسې راپاسې سم یې ووهلم نور زه خو خپل عزت مې لرو د نور شرمېدم چې دې څنګه عرض راوړم په خپل مالي والم سوکانو باندې په بوټانو